که چاته د ګټه نه رسېده ضرر هم مه ورسوه. دا ضرر نه رسول تا ته ستا خپله صدقه ده. ته چې کله نورو انسانانو نه خپله ژبه او خپل لاسونه لرې ساتي او ضرر نه ورسوي، ته په حقیقت کې نیک کار کوي او دا نیک کار صدقه ده. که چا سره دې مرسته نه شوه کوی، ضرر هم مه ورسوه. خلکو ته سپکې سپورې، کنځا، په خلکو تهمت لګول، د خلکو په اړه بدګماني، دا هغه څه دي چې ضرر یې تا ته رسېږي، هغوی ته نه. ته که خلکو ته کنځا کوي، ته خپله تربیه او خپله هغه څه چې تا ته ښودل شوي نندارې ته وړاندې کوي. هغه انسان ته به څه ضرر ورسي؟ نه یوازې دا چې ضرر نه ورسي، بلکې قیامت کې به دې له ګریوانه رانیسي او ستا نه به نیکۍ اخلي. ته چې تهمت لګوي، ته چې په خلکو باندې بدګمان کوي او غیبت یې کوي، په حقیقت کې ته دوی ته خپله نیکي ورکوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو کس راغی، ورته وویل چې فلانی کس دې غیبت کاوه. ده ورته یو سبد د خرماو جوړ کړ، ویل ور یې وړه هغه ته. کس فکر وکړو چې پوه نه شو، خبره یې وانه اخیسته. ورته ویل چې غیبت یې درته کوو، ویل چې همدې دپاره تحفه ورلېږم، ځکه چې هغه خپله نیکي ماته راکړله. قیامت کې به دی ولاړې او د دغې غیبت او تهمت او څه چې کړي، د دې په بدل کې به خپله نیکي ماته راکوي. نو بابا جان، هغه چا چې غیبت یې کړی د خلکو، هم یې ګناه کړي او هم یې نیکي هغه کس ته ورځي چې غیبت یې شوی. ځینې کسان وایي چې دغه څه چې زه وایم په هغه کس کې شته، همدا غیبت دی. غیبت لنډ تعریف دا دی چې هغه څه چې ته وایې هغه بل کس یې واوري چې پرې خفه شي، دا غیبت دی. که په هغه کې نه یې او ته یې وایې، دا خو تهمت دی، دا خو بهتان دی. د دې عذاب او ګناه تر غیبت ډیره ده، ځکه یو انسان کې یو څه نشته، ته پسې تهمت کوي. څومره عادي شوی دی، یو کس ناستي ناڅاپه په یوې مېرمن باندې داسې تهمت ولګوي چې بیخي په سترګو نه یې لیدلی او اورېدلي. نو که هغه داسې نه وي، څومره لویه عظیمه ګناه ته کوي. که یو انسان باندې ته بدګماني کوي او هغه داسې نه وي، څومره د بدګمان په ګناه باندې پوهېږي. الله پاک فرمایلي ان بعد الظن اسم، ځینې ګمانونه ګناه ده، ګناه لري. حدیث کې راځي ان الظن اکذب الحدیث، ګمان مه کوئ، ګمان تر ټولو بدترین دروغ دی. تر ټولو بدترینه خبره دروغ ګمان کول دی، بد ګمان کول دی په چا باندې. له دې شیانو ځان ساته، ته به یو نیک انسان شې او ژبه له خلکو لنډه ساته، ژبه د خلکو پورې مه اوږدوه. دا د ښه اخلاقو معیارونه دي، تر څنګ یې بې ځایه به له خلکو ته د نیکیو ورکولو نه بچ شي. د دې زور بیا قیامت کې معلومیږي. السلام علیکم.